أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرة آیت نمبر 204. مخکې موږ تاسو ویلو چې الله تعالی د هغه خلکو بیان وکړو کوم چې کافران ول نو دوی صرف د دنیا ژوند غوښتل. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. وای ځینې خلک داسې دي هغوی وایي ای پروردګاره موږ ته راکړه وکړه، موږ ته اعطا وکړه صرف په دنیا کې، آخرت نه غواړي. الله ویلي وما له في الآخرة من خلاق، او نه به وي ده لره په آخرت کې من خلاق کومه برخه د ثواب د اجر. ولې ده په دنیا کې یوازې د دنیا سوالونه کول، آخرت نه غافل و. آخرت کې به ده ته هېڅ هم نه وي. هغې پسې متصل د مؤمنانو بیان وکړو. مؤمنان هغه دي چې هغه خیر دنیوي خیر اخروي دواړه غواړي. په دنیا کې هم خیر غواړي، ښایسته ژوند، صحت، عافیت، ښه بندګي، ښه اطاعت، او آخرت کې هم خیر غواړي، جنت د الله تعالی فضل و رحمت. الله وایي ومنهم من یقول ربنا، او ځینې خلک داسې هغوی وایي ای پروردګاره آتنا فی الدنیا حسنه، راکړه موږ ته په دنیا کې ښایسته ژوند، وفي الآخرة حسنه، او په آخرت کې هم ښایسته ژوند، وقنا عذاب النار، او موږ وساته عذاب النار له عذاب د اور نه، د اور له عذاب نه، د جهنم له عذاب نه. الله تعالی فرمایي اولئک دغه کسان دا کوم چې خیر دنیوي خیر اخروي دواړه غواړي، دنیا او آخرت دواړو ته توجه د دواړو خیال ساتي. اولئک دغه کسان چې دي لهم نصیب مما کسبوا، دی لره به برخه وي، دی لره به ثواب وي د هغه اعمالو چې دی د هغې کسب کړی. دوی چې په دنیا کې کوم نیک کارونه کړي، لمنځونه، اودسونه، روزې، حجونه، زکاتونه، جهادونه، د هغې اعمالو برخه به دوی ته بالکل وي په آخرت کې. والله سریع الحساب، الله تعالی تیز حساب کوونکی دی. اوس الله تعالی د یو بل سړي بیان کوي چې هغه په ظاهره ځان په مؤمنانو کې حسابوي، خو په حقیقت کې دی کافر وي، په زړه کې دی کافر وي. دلته خدایو اوله ډله کافران ول، بیخي د ایمان خبره نه کوله، د آخرت مطالبه یې نه کوه. ورپسې دا دویم جماعت د مؤمنانو اوس د منافق بیان کوي. ومن الناس من یعجبک، دا آیاتونه نازل شوي په حق د یو کس چې هغه اخنس ابن شریح نومېدو. دا په ظاهره مسلمانو او په حقیقت کې دی منافق و، کافرانو سره میلان و، کافرانو ته تمایل و. د نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته راغی مدینې منورې ته، هغه ته ناشنا تقریر او بیان وکړو، خبرې وکړې. نبی علیه الصلاة والسلام هم د ده له خبرو نه متاثره شو، ځکه ده د دنیا په حساب ډېرې ښې خبرې کولې. نو نبی علیه الصلاة والسلام خیال داس چې دا خو ډېر پوه سړی ده، وګورئ دنیا په خبرو داسې ښه پوهېږي، او په هر خبر چې به کوله الله تعالی به په خپله خبر باندې ګواه جوړول چې الله په دې خبره ګواه ده چې ما په زړه کې دا خبر ده. دا دروغجن سړی هغه ډېر قسمونه کوي، دروغجن سړی هغه په هره خبره کې وایي د ما دې په الله قسم وي، الله دې ما په زړه باندې علم لري، ځکه دی خو پوهېږي چې زه دروغ وایم. نو دا د دروغو په قسمونو سره خپل دروغ په خلکو باندې مني، هره خبر باندې به الله تعالی ګواه جوړول چې د ما په زړه کې دا خبر ده. الله تعالی وایي دا تر ټولو لوی سخت دشمن ده. او کله چې تعالی حضور چې لاړ شي یا رسول الله، بیا به دی فساد کوي، دی به فصلونه زراعتونه د مسلمانانو ختموي، دی به د مسلمانانو ګډې، وزې، اوښان، غوایان چېرته چې په مخه ورسي هغه به ختموي. دا کس اخنس ابن شریح نومېدو. ومن الناس، او دا بعضې د خلکو نه، من دا هغه کسان دي یعجبک په تعجب کې اچوي تا لره، و حیرانتیا کې اچوي تا لره، متاثر کې تا لره قوله خبر دي ده چې دی خبرې کوي فی الحیات الدنیا په دغه نږدې ژوند کې
په دا نږدې ژوند دا دنیایي ژوند کې چې دی خبرې کوي نو ته هم د دې له خبرو نه متاثره سې متعجب سې چې دا څه ناشنا پوی کس دی ویشهد الله او ګواه جوړوي الله تعالی لره اشهد یشهد اشهاد باب افعال بل کس ګواه کول ویشهد الله او ګواه ګرځوي الله ګواه جوړوي الله تعالی را شاهد میں گردانه علامه په خبرو باندې فی قلبه کوم چې د په زړه کې دي دعوا او بحالیت او حال دا هو دغه کس ده ته دې په خبرو مه دوکه کېږه ته دې په دا چې الله تعالی د خپل زړه په خبرو ګواه کوي په دې مه دوکه کېږه او حال دا کس ده الد الخصام الد دا اسم تفضیل ده لد یلد دا شدت توایی لدود په معنا د شدید الد په معنا د اشد ډیر مضبوط ډیر قوي ډیر محکم ډیر مضبوط خصام یا مصدر ده لخاصم یخاصم مخاصمتن او یا جمع ده دی خاصم لکه کلاب جمع دی کلبون ده خصام جمع دی خصمون ده په دواړو تقدیرو کدا مصدر سی بیل معنا بکو او کدا جمع سی بیل معنا بکو کدا مصدر سی بیا به معنا دسی او حال لا وهو او دیسی دا اشد الخصام اشد الخصومت دا ډیر سخت د په اعتبار د خصومت او د دشمنی ګوره د دل د خبرونه متاثر نشه دوکه نشه دیسی په دې اره خبر خپل الله گواه جوړوي لکه په دې خبرو هم دوکه نشه دا ډیر سخت د الخصومت په اعتبار د دشمنی لکافرونم دا لتاس سره ډیر زیات دشمنی لري او حال وهو الد الخصام هو اشد الخصومت خصام مصدر کو دا ډیر سخت په اعتبار د دشمنی خصام کدا جمع کو خصام جمع د خصم په معنا د دشمن د تا جانب مقابل خصام به جمع سے دشمنان او حال وهو او دیسی دا الد دا ډیر سخت ده فی الخصام د تا په دشمنانو کې یا رسول الله تا خو ډیر دشمنان دي مشرکان یهودیان نصارا په دې ټولو کې دغه منافقین اشد دا ډیر سخت دي دا ډیر بد دي دا کته چې د نن سبا لیدلی اکثر په دې مسلمانانو باندې هغه امریکایان دا دونه ظلم نه کوي چې کله بندیان قیدیان دي دا غنور نه دي دا منافقین چې ورسره ملګري دي دا ډیر سخت ظلم په باندې کوي دا ډیر ظلم کوي تر هغه امریکایانو په دشمنی کې دا ډیر سخت دي دلته مخکې ورځو کې چا یو ویډیو راته وښوده یو امریکایی ده نو غالبا مجاهد به یا به کلیوال سړی لاسونې ورتړي د دې مجاهد هغه داخلي ده د اربکی دا کار بلا ده هغه په دا کلشنکوف باندې داسې په دا میل باندې په دا نلۍ داسې په دې سر وهي دا مجاهد امریکایی خالی لاس ورتړي هغه په دې سر وهي هغه امریکایی یو ورې داسې ډیکه کې چې اخوا شمه وهه هغه بیا پرې رامنډي کې بل ورې هغه امریکایی په اروپا کې هغه اربکی ایسته خطا کړي چې ډیکه یې کړي یعنی د هغه امریکایی په دې مسلمان باندې لیک ترحم کېږي د غربکي ظالم نه کېږي په دې دوکه نه سي دا له امریکایانو نوم سخت په دشمني کې الله وایي او حال وهو دغه خلک چې دي الد الخصام دا اشد الخصومت دا سخت په اعتبار د دشمنی کدا مصدر سي اشد دا ډیر مضبوط دي فی الخصام فی الاعداء په دشمنانو کې دا ډیر سخت دشمنان دي دا دې په ظاهري خبرو دا د ایمان او د اسلام په چیغو په دې دوکه نه سي چې دا کلمه وایي لمنځونه کوي دا کوي الله په خپل خبرو باندې گواه جوړي په دې دوکه نشي و اذا تولى او کله چې دای مخ واړوي د تعالی مجلسنا دا اخنس ابن شریق چې د نبی علیه السلام له حضور نه لاړ لمدینه نه چې بهر لاړ الته د مسلمانانو فصلونه ول د غنمو د اوربشو د جوارو هغه ته ور واچول آی وسیدل لیک سی وړاندې ولاړ تخرو ګډان وزې دا ترېدل د مسلمانانو صحابه کرام هغه یې پسې مړه کړل د چای پښې ورته پرې کړې د چای سرونه پې پرې کړل غوږونه لکه یګانې دی ایسته لاړ وتښتېدو و اذا تولى او کله چې دی مخ واړوي د تعالی حضور نه سعی دی بیا سعی کوي کوشش کوي په الارض په ځمکه کې
لیفسد فیها ترڅو په دې ځمکه کې فساد وکړي ویهلک او ترڅو هلاک کی تباه کی الحرث فصلونه زراعت باغونه کروندې والنسل او نسل په معنا دی بچیانو دی ګډو دی وزو دی وخانو دی غواګانو دی دې نسلونه ختم کی دی دې بچیان ختم کی والله او الله تعالی سید لا يحب الله تعالی من محبت نه کوي الفساد لفساد سره یو جهاد وی جهاد هغه د الله تعالی دی کلمې د لوړی په خاطر باندې کافران او کفر ته تاوان او ضرر رسول یو فساد وي فساد مسلمانانو ته تاوان رسول دا باید هر مجاهد هر مسلمان په خپل ذهن کې دا خبر واچوي چې چیرته د کاروایی د عمل نه مسلمان ته تاوان رسیدو مسلمان ته ذلل رسیدو دا ذاتی فساد ده نور په دې دوکه نه سي چې زه ځان ته مجاهد وایم یا زه د مجاهدینو په صف کې ولاړ یم چې مسلمان ته د تاوان ورسیدو د مسلمان فصلونه د تباه کړل د مسلمان باغونه د مسلمان ګډې وزې دې مړې کړې د مسلمان تجارت مال ته د تاوان ورسول دا چې فساد ده جهاد هغه به د کافرو او د کافرانو د کسانو مقابله کې به د مسلمانو مقابله کې به نه وي وروسته به انشاءالله راسي د جهاد یو غرض دا ده چې څه مسلمانان د کافرانو له ظلم و له زیاتي نه بچ کړي دا به انشاءالله راسي په خپل ځای کې دا د منافقینو کار ده چې مسلمانانو فصلونه ختموي د مسلمانانو نسلونه ختموي واذا قیل له کله چې دې ته ووایې دې منافق ته والله لږ له الله نه ویریږه دا ته څه کوې مسلمانان دې تباه کړو مسلمانانو نسلونه دې ختم کړو فصلونه مالونه دې ختم کړو په دې کې یو تکبر وي په دې کې یو غرور وي ځکه دی په خپل قوم کې مشر وي سردار وي امیر وي ملک وي ناظم وي څه ورته نصیحت کوي دا د تعالی نصیحت نه دی ځان غټ وبولي د تکبر او د غرور له وجې نه نور په ګناه باندې باعث دي نصیحت نه مني د کبر له وجې د تکبر له وجې واذا قیل له او کله چې وویل شي د لره اتق الله لا الله تعالی نه ویریږه مسلمانانو ته تاوان مه رسوه د مسلمانانو نسلونه فصلونه مه ختموه د مسلمانانو مالونه مه ختموه اخذته بعثته ونیسي د لره العزت التکبر کله چې ته دته نصیحت کوې تکبر دی باعث کی اخذته بعثته د لره باعث کی د لره سبب شي العزت تکبر بالاثم په ګناه التکبر چې دکې کوم غرور د تکبر د عجب ده هغه د باعث شي بالاسم په نور ګناه باندې نصیحت ته خو غوږ نه نیسي بلکې نور دا د تکبر باعث په ګناه شي الله تعالی وایي فحسبه کافي ده د لره جهنم جهنم د کافي ده چې دی جهنم تلال سي بس هغه د کافي برابر جزا ده ولبئس المهاد او خامخا ډیر بد فرش دی دا جهنم مهاد دا وزن د فعال د په معنا د ممهود لکه فراش په معنا د مفروش بساط په معنا د مبسوط دا د څملاستلو د ویده کېدلو د استراحت ځای ته وایي مهد مهاد نو ډیر بد ځای دی دا جهنم د څملاستلو د استراحت کولو د پریوتلو بئس دا فعل د ضم ده المهادو دا فاعل ده مخصوص بالضم هغه ضمیر ده هغه محذوف ده ولبئس المهاد هو او ډیر بد ځای د څملاستلو د استراحت ده هو دا جهنم ومن الناس دا آیاتونه بیا په حق دي یو صحابي کې نازل شوي دي صهیب رومي دا یو صحابي و دی اصلا د روم اوسیدونکی و له روم نه راغلی و روم دغه ایټالیا او یونانو دیږي ته وایي دی د نبي علیه الصلاة والسلام له بعثت نه پخوا له مکې مکرمې ته راغلی و مکه مکرمه کې اوسېدو تجارت به کول او په تجارت کې بیا دی ډېر پویه الله ورکړې وه ډېره منافع او ډېره ګټه یې کړې وه لوی مالدار و کله چې نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبر شو ده په نبی علیه الصلاة والسلام ایمان راوړ نبی علیه الصلاة والسلام چې کله هجرت وکړو دې صهیب رومي خپل ځان برابر کو روان شو په هجرت باندې چې یو څه ځای لاړ له مکې نه ښه بهر شو داسې لس پنځلس مشرکان له شا پسې وروتل د ده مخې ته ودرېدل چې ته هجرت نشې کولی
دی د تیږې شاته کېناستل او دا خپل لیندۍ راواخیسته، غشی راواخیستل، د تیږې شاته کېناستل، تیر و کمان خود گرفت پشت سنگ نشست. کافرانو تیلو ایو کافرانو تاسو خو په دې ښه پوهېږئ چې زه په تاسو کې ډېر نشانزن یم، مشهور یم په نښه ویشتلو او خبر یاست چې ما غشی په ځمکه نه لویږي، یعنې زه چې ډز وکړم د غشي هغه په ځمکه نه لویږي، خامخا په سړي کې څرخېږي. نو ذاتي که څټ و که شا وه که پښه وه په یو جي کې لګي، نو چې دا غشي ختمېږي نو تاسې کې به هم ډېر په ځمکه پراته وي او بیا که ما مړ کړم تاسې ته هېڅ فایده نه کوي. راځئ زه به له دې نه تاسې ته ښه خبر در وښیم، له دې جګړې نه به ښه خبر وښیم. وایي د ما مال دولت ده، هغه مکه کې ما یو ځای پټ کړی، ورسئ د ما مال دولت تاسې واخلئ او ما پرېږدئ زه مدینې ته لاړ شم. او مشرکانو یو بل ته ویل چې رښتیا وایي، دا ښه خبر وکړه. دا مشرکان خو دې ټول دي پیسو خلک، دا کافران صرف پیسې پکار دي، بل شی نه دي پکار. نو ایسته د ده مخې ته یو څو کسان کېنول، یو 5 کسان چې دی ونه تښتي، نور لاړل کوم ځای چې ورته ښودلی و هغه ځای ته، هغه ځای چې یې وکتل ویې کیندل یا کوم ځای به و کمره به وه هر ځای و، خو پیسې رښتیا یې ورته ویلو، پیسې ټولې راوایستلې. ایسته دلته دا نورو کسانو ته حال راولېږل چې بس راځئ سړي رښتیا ویلي. ایسته صهیب رومي لاړ مدینې منورې امانت سلامت. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی وحی وکړه، دا آیاتونه نازل کړو چې داسې بندګان هم شته، تاسې وګورئ ټول مال دولت قربان کو، د کلونو کلونو ګټه. ګوره د مکه مکرمه کې ډېر وخت تېر کړی و، 20-30 کاله یې تېر کړي و، د 100-150 کلو ګټه تجارت منافع سرمایه ټول کافرانو ته پرېښوله، صرف د دې په خاطر چې زه نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی ته رسول الله ته مدینې ته هلته ورسېږم. نو دا د ټول مالې لرې خرڅ کو، ځان یې له کافرانو چې واخیستل چې بس د ما ټولې روپۍ واخلئ خو ما مه اخلئ، ما پرېږدي چې ځان رسول الله ته ورسوم. الله تعالی دا آیاتونه نازل کړو. بعضې مسلمانان داسې د دې په خاطر چې خپل ځان واخلي او ځان الله او رسول الله ته ورسوي، له ټولې دنیا نه تیر شي، ټول مال دولت قربان کړي. دا د صهیب رومي په حق کې راغلی. ومن الناس او دا بعضې د خلکو نه من هغه کسان دي یشري نفسه چې دی اخلي خپل ځان، شرا یشري شراءن په معنا د اخیستل، خپل ځان اخلي، خپل ځان اخلي یعنی خپل ځان را خپلوي، خپل ځان کافرانو ته نه تسلیموي. له مال نه تېرېږي خو له ځان نه تېرېږي. ولې چې ځان نبی علیه الصلاة والسلام ته ورسوم، دارالهجرت ته ورسوم، مدینې ته ورسوم. او بعضې خلک داسې وي من یشري نفسه چې دی اخلي خپل ځان ابتغاء لپاره د طلب مرضات الله، رضایت د الله تعالی. والله رؤوف الله تعالی ډېر مهربانه ده بالعباد په خپلو بندګانو باندې. کله چې مدینې منورې ته ورسېدو هلته چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ورغی مسجد ته، نبی علیه الصلاة والسلام خوشخبري ورکړه چې زه تا ته خوشخبري در کوم د تا د دې بیعې چې تا دا کومه تجارت وکړو بیعه دې وکړه، ټول مال دې پرېښودل او ځان دې غوره کړو، ځان دې الله او رسول الله ته راورسول. وایي زه تا ته د دې بیعې خوشخبري در کوم چې دا تا ډېر ښه تجارت وکړو، ډېره ښه بیعه دې وکړه، ځان دې نجات او خلاصون ته ورسول. تر همدې چې پورې بس ده. د دې آیاتونو خلاص مطلب دا شو چې دا منافقان چې دې په ظاهري خبرو په ظاهري بیاناتو باید سړی دوکه نه شي، دوی په زړونو کې او دوی چې کوم قسمونه کوي الله تعالی په خپلو خبرو ګواه جوړوي، په دې هم باید سړی دوکه نه شي. په حقیقت کې په واقعیت کې دوی له کافرو نه هم د مسلمانانو ډېر لوی دشمنان دي، ډېره زیاته دشمني او کینه او بغض ورسره لري. په دې باندې باید سړی دوکه نه شي. دا نن سبا بعضې مسلمانان په دې باندې دوکه کېږي، هغه وایي دا د وګوره داسې کلمې وایي، داسې بسم الله ګانې وایي، داسې تقریرونه کوي، داسې وعظونه کوي. والکه په دې مه دوکه کېږه، دا له کافرو نه هم ډېر لوی دشمن ده، وهو الد الخصام. او له دې آیاتونو نه دا معلوم شو چې چېرته باید موږ مسلمانانو ته ضرر ونه رسوو، مالی جاني د فصلونو د زراعتونو، دا د منافقینو کار ده، دا فساد ده، دا بیا جهاد نه ده. الله فساد نه خوښوي، والله لا يحب الفساد. موږ باید کافران امریکایان دغو دا مزدوران دغو ته باید تاوان ورسوو، هغو سره باید مقابله وکړو. د مسلمانانو د تحفظ په خاطر باید موږ جهاد وکړو. وروسته الله تعالی وایي ما لکم
لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین وای په تاسو څه چل شوی چې تاسو جهاد نه کوئ د الله په لاره کې وفي خلاص المستضعفین او د کمزورو په خلاصون کې د جهاد یو غرض دا ده چې دا به د ضعیفانو د کمزورو د مظلومانو د خلاصون په خاطر چې هغه د کافرانو له ظلم او تعدا نه خلاص شي او بل د الله تعالی په لاره کې خپل ځان خپل مال قربانول ځان د الله رسول ته د الله دین ته رسول مال قربانول دا د مخلصو مسلمانانو نښه ده الله تعالی دې موږ ته استمرار نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد یا الله موږ دا ترجمه او تفسیر په خپل حضور کې قبول او منظور کړي که څه زیادت او نقصان شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړي یا الله ایمان اخلاص احسان خایسته عبادات هم نصیب کړي او خپل حضور کې راځي قبول او منظور کړي یا الله لنفاق لشقاق لبد اخلاق ولدين وساتي یا الله دې موږ بچان لورګان ټول نیکان صالحان کړي یا الله علم با عمل هم نصیب کړي یا الله صحت او عافیت هم نصیب کړي د دنیا او د آخرت نیکمرغي او خوشبختی هم نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق